سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دوستانو، په دغه ویډیو کې مې تاسو ته د فیسبوک دغه یوه طریقه راوړې. که په فیسبوک کې تاسو پوسټ کړی وي یا ویډیو اپلوډ کړی یا تصویر یا هم داسې بل کوم مهم پوسټ وي، بیا تاسو هغه ډیلیټ کړی وي یا هم تاسو څخه په غلطۍ کې ډیلیټ شوی وي، نو تاسو بیرته هغه څنګه را پیدا کولی شئ. نو ته ویډیو تاسو تر اخره وګورئ، دا طریقه به تاسو زده کړئ. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره ضرور اول سبسکرایب کړئ، بیا ورسره په خوا کې د بیل ایکن یعنې د ګونګړي نښان باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ نورې داسې ویډیوګانې تر تاسو پورې ژر در ورسیږي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ښه راغلاست دوستانو. دوستان، تاسو ته به زه اوس طریقه د ماوس باندې درته ښیم چې تاسو دغه طریقه زده کړئ. نو دغه ماوس چې ده کنه دوستانو، سټپ بای سټپ هر ځای باندې کلیک کوم، هغه تاسو ته ښکاري او دغه باندې تاسو طریقه زده کولی شئ. راباسئ دوستانو فیسبوک ته، شین فیسبوک به راسئ. په فیسبوک کې به خپله هغه آیډي راخلاصه کړئ چې کوم آیډي تاسو کوم آیډي کې تاسو پوسټونه ډیلیټ کړي وي یا هم تاسو پوسټ خطایی کې ستاسو څخه ډیلیټ شوی وي، هغه بیرته را پیدا کړئ. دوستانو، دلته زه راځم، لومړی دغه ما تصویر اپلوډ کړی ده، دغه اپلوډ کړی مې ده، دا اوس غواړم زه ډیلیټ یې کړم. ښه، دا ما څخه په خطایی کې ډیلیټ شو یا ما هم د قصده ډیلیټ کړو. ما لاندې په میوټ اوس ریسایکل بین په دې باندې کلیک کوم، دغه به ډیلیټ شي دوستانو. نو اوس راځم، اوس د یو دغه پوسټ دوستانو یو نور پوسټونه هم تاسو ته ښیم، پخواني پوسټونه هم تاسو بیرته را پیدا کولی شئ. کله چې تاسو آیډي ته داخل شوئ که نه، پروفایل ته به راسئ. پروفایل کې به په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. دلته چې راغلی دوستانو، دلته لومړي اپشن څخه دویم اپشن تاسو ته ښکاري ارچیو باندې به کلیک وکړئ. بیا کله چې په دې باندې کلیک وکړ، نو اوس به موږ دلته هغه پوسټونه راوړي دوستانو. دلته به دوستانو که ستاسو موبایل کې یو شی نه وي، نو دلته به تاسو بیا راسئ، ریسایکل بین ته به راسئ. ریسایکل بین ته چې کله لاړئ، دلته به اوس هغه تصویرونه چې تاسو ډیلیټ کړي وي هغه تاسو بیرته را پیدا کولی شئ. نو دوستان، دلته تاسو ته ښکاري چې دغه تاریخ ورته لیکلی ده، د 2021 کال د اکتوبر 20 تاریخ باندې ډیلیټ شوی ده، او دغه تصویر بیرته تاسو څنګه کولی شئ، ریکور کولی شئ. دلته په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو، دغه 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ، او دلته به دوستانو تاسو بیرته په ریسټور ټو پروفایل په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو پروفایل ته بیا ځي، زه بیا په دې باندې کلیک کوم دوستانو، او دلته بیا په ریسټور باندې کلیک کوم. دا به اوس زما پروفایل ته لاړ شي دوستانو. نه دغه دوستانو، تاسو ته ښکاري چې دغه پوسټ ما کړی اوس مې ډیلیټ کړی ده، دا هم د اکتوبر په 21 په تاریخ باندې ما ډیلیټ کړی. دلته ما ته 24 ورځې وخت راکوي. که 24 ورځو کې دننه تاسو دغه پوسټ بیرته ریسټور نه کړئ، نو تاسو څخه پوسټ بیرته ډیلیټ کیږي. نو دوستانو، نور تاسو ته پخواني پوسټونه وښیم. پخواني پوسټونه دلته دوستان تاسو ته ښیي. کله چې تاسو دلته راغلی که نه، په دې ارچیو باندې کلیک هم وکړ، دلته به دوستان تاسو اوس دغه پوسټونه دغه دي دوستانو، دغه د 2021 کال د اپریل د میاشتې 14 تاریخ، دا ډېر مخکیني پوسټونه دي دوستانو چې 4-5 میاشتې دغه پخواني پوسټونه ما ډیلیټ کړي دي. او دغه هم تاسو بیرته څنګه کولی شئ، ریکور کولی شئ. په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په 3 ډاټ باندې کلیک هم وکړ، 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو، بیا به تاسو دلته په ریسټور ټو پروفایل باندې به کلیک وکړئ. دغه پوسټونه به هم تاسو پروفایل ته بیرته اضافه شي. او که غواړئ چې دغه پوسټ وګورئ، نو دلته به دوستانو تاسو بیا په ویو باندې کلیک وکړئ. او ویو باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته به تاسو هغه پوسټ راوړئ، کوم پوسټ چې تاسو پوسټ کړی وي هغه پوسټ تاسو بیرته راوړئ. دغه د دوستانو هغه. او دلته دوستانو تاسو ته بل یو پاس یو ښکاري سټوري ارچیو. که ستاسو پخواني سټوریان ګورئ، هغه سټوریان تاسو دلته کتلی شئ. په سټوري ارچیو باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته سټوریان هم ښیي، کوم سټوریان تاسو اپلوډ کړي وي هغه هم تاسو ته دلته ښیي. نو دوستان، دغه طریقه وه. هیله لرم دوستانو چې دغه طریقه به ستاسو خوښه سوې وي، او که دغه طریقه ستاسو خوښه سوې وي، ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې د هغوی هم فایده ځینې واخلي. تر بل ویډیو پورې د الله په امان، ښې چارې ښه وختونه، الله مو مل شه.